بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن ملګرو ښه راغلاست. زموږ د نن ورځې کلاس چې ده هغه په کریډټ میمو یا ریفند باندې ده. ګورې زه راځم کسټمر سنټر ته او د کسټمر سنټر څخه وروسته موږ سره یو کسټمر ده د افغان په نوم دی زموږ څخه څه جنسونه واخیسته دی د انوایس جوړو. دا انوایس د افغان ته جوړوم کوم جنسونه یې له موږ څخه واخیسته هغه ورته دلته مشخص کوم چې موږ نه فرض کړه دی واخیسته سونی ټي وي زموږ څخه واخیسته او 2 دانې یې واخیستلې. نو ټوټل د دې 100 روپۍ کېږي 13200 افغانۍ کېږي. د یو دانې قیمت چې دی 6600 افغانۍ دی. دا سیو انکلوز کوم اګنور آل کوم چې تر څو موږ سره د سپیلینګ چیک خلاص شي. ګورې ټرانزیکشن موږ سره سیو شو. اوس موږ سره افغان مخکې بیلانس یې صفر و. اوس چې 2 دانې سونی ټي وي ټلویزیونونه یې زموږ څخه واخیسته 13200 افغانۍ زموږ نه قرضداره شو. اوس بیرته زه راځم هوم ته او د هوم څخه وروسته ریسیف پیمنټ ته راځم. دې موږ ته پیسې راکړلې صحیح ده. نو رای به شم دلته به ورته کسټمر افغان انتخاب کوم پیسې کیش موږ ته راکړلې او د دغه انوایس یا د دغه بل پیسې راکړلې. سیو انکلوز کوم چې کله مې سیو انکلوز کړ تاسې راشئ دلته کسټمر ته وګورئ افغان سره بیرته زموږ حساب څنګه شو څه پیر شو. کوم جنس چې زموږ څخه اخیستی او د هغه جنس پیسې راکړلې او خبره خلاص شو. یو ورځ دوه بعد د افغان په نوم د کوم کسټمر چې زموږ څخه جنسونه وړي دي ګوري چې په هغې کې یو تلویزیون خراب ده هغه دوباره موږ ته بیرته ریږي او موږ ته وایي چې وروره اوس زما پیسې بیرته راکړه دا یو تلویزیون یا ټي وي ستاسې خراب ده. نو د دې کار دپاره چې دا په کویک بوک کې موږ محاسبه کړو تاسې به راشئ کسټمر ته د کسټمر څخه وروسته کریډټ میمو یا ریفند ته راشئ. کله چې دلته راغلو نو دلته ورته انتخابوم چې زموږ سره بیا هم همدغه افغان ده دا به ورته انتخاب کو افغان. چې کله مې افغان ورته انتخاب کړ تر دې وروسته زه ورته وایم دې زموږ څخه یو تلویزیونونه اخیستي وو سوني تلویزیون او په هغې کې یوه دانه یې بېرته موږ سره څنګه کړه ریفنډ یې کړه. نو 16600 افغانۍ به یې دې ته موږ بېرته ورکړو ځکه چې یو تلویزیون یې بېرته راوړی دی. نو دلته راځو یوز کریډټ ټو ګیو ریفنډ دا ورته انتخاب وو. که چېرته دا کم جنس چې تاسو ته بېرته واپس کړی دی که دا تاسې کویک بوک کې محاسبه کوئ او بیا ځان سره ساتي چې کله دغه افغان په نوم باندې کسټمر نور جنسونه له تاسې څخه ویسي بیا په هغه وخت په پیمنټ په وخت کې دا بل ورته مجرا کړي نو دا کمانډ ورته استعمالو. او که اوس ورته نغدې پیسې ورکوئ بیرته نو یوز کریډټ ټو ګیو ریفنډ دا کمانډ ورته انتخابو. او له دې څخه وروسته دا ورته یاس کوم چې کله مې ورته یاس کړ نو ماته وایي چې ایشو دیس ریفنډ بیا دا ریفنډ چې بیرته ته کوې دا واپسي پیسې چې بیرته ورکوې چیک ورکوې کیش ورکوې نه زه ورته وایم نغدې پیسې ورکوم چیک ورته نه ورکوم د کوم اکاونټ نه دې ورکوې ورته وایم میوان بانک اکاونټ نه دا پیسې ورته ورکوم صحیح ده. او تاریخ هر څه خپله لیکل شوی دا څنګه کوم کې کوم او سیف انیوای. ګوره چې سیف انیوای مې وکړه ریفنډ ګورې ریفنډډ شو دغه کومې پیسې چې کوم جنس چې موږ ته راوړی بیرته مو ته ورکړو پیسې مو ورته ورکړې دا سیف انکلوز کوو خبره خلاص شو. اوس تاسې راشئ کسټمر ته دې سره زموږ مکمل حساب څنګه شو کلیر شو. 2 جنسونه یې وړي وو پیسې نغدې راکړې وې سبا یا بله ورځ یو جنس بیرته موږ ته راوړلو او د هغې پیسې موږ نغدې ورته ورکړلې. په دغه طریقه سره موږ تاسې کولی شو چې ریفنډ په نغدو پیسو یا د چک په واسطه اجرا کړو او کویک بوک کې محاسبه کړو.